مننه یوسفزی صاحب چې نن ټکی صاحب ته وخت راکړ. پاکستان ته د طالبانو د سیاسي مرستیال سفر په داسې حال کې څه موخه لرلی شي چې پاکستان تر دې مخکې هم طالبانو ته 3 ځله بلنه ورکړې وه. اوس طالبان د ملا برادر په مشرۍ په داسې حال کې پاکستان ته راغلي دي چې د امریکا خاص استازی زلمي خلیلزاد هم پاکستان کې دی. بالکل دا حقیقت دی چې پاکستان مخکې دعوت ورکړو او یو ځل خو طالبانو اعلان کړی د خپل ویان په ذریعه باندې چې دوی پاکستان ته روان دي او دوی به د صدر اعظم عمران خان سره هم ملاقات کوي. خو بیا طالبان وویل چې ملګرو ملتونو دوی ته دا یو خبره کړې تاسو دا سفر مه کوئ، نو دوی وایي چې موږ پاتې شلو. پاکستان صدر اعظم عمران خان دا وویل چې هغه بالکل دا خواهش و چې ملاقات وکړي، خو د افغانستان حکومت اعتراض وکړو ځکه هغه بیا دې نه رسته شو. اوس دا سفر ځکه وشو چې یو خو طالبانو هیاتونه روس ته، چین ته او ایران ته سفر کړی دی او یو لار خلاصه شوله. پاکستان هم دعوت ورکړ او پاکستان خدا غواړي چې دغه مذاکرات چې کوم 8 سپتمبر ټرمپ ختم کړی دی دا بیا شروع شي. دا وزیر اعظم عمران خان چې اوس تللی و امریکې ته، نو ده همدا خبره ټرمپ ته کړې وه چې دا خبرې بیا پکار دي. نو دا د هغې ما په خیال باندې یو پرمختګ دی چې یو خو پاکستان په رسمي توګه باندې طالبانو له دعوت ورکړ، هغې ومنه او هغې راغله او دوی لوی رتبه یو هیات راغلی دی چې په هغې کې ملا عبدالغني برادر د هغې مشري کوي. نو یو خو د پاکستان حکومت چارواکو سره ملاقاتونه، شاه محمود قریشي وزیر خارجه هغه سره ملاقات وشو. اوس خبر راغی چې وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقات وشلو چې په هغې کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ناست. نو بل دا په دې موقع باندې د امریکې خصوصي استازي زلمي خلیلزاد موجودګي دا ښیي چې دا اتفاق نه دی بلکې دا مخکنی یو پلان. پاکستان دواړو له دعوت ورکړی، طالبانو له هم او امریکایانو له، او دواړو د پاکستان دعوت ومنه او راغله. نو دا ماته یو نوې سفارتي کوشش کاری دی پاکستان چې دا خبرې بیا په پیل شي. د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. طالبانو پلاوي ته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هرکلی وکړ او لوړپوړی دولتي پروتوکول یې ورکړ. داسې تمه کېده چې کابل په بدې نیوکه وکړي. اوس شیبه مخکې د کابل د ولسمشرۍ افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي دغه سفر او د پاکستان له لوري دوی د هرکلی او پروتوکول ورکول د نړیوالو اصولو خلاف وبلل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ بالکل دا اول ځل نه دی، مخکې هم داسې د افغانستان حکومت اعتراضونه کړي دي او پاکستان چې کله څه ګام پورته کړي که هغه د افغانستان د سولې دپاره د امن دپاره نو بیا هغې اعتراض کوي. یو طرف ته پاکستان نه غوښتنه کوي چې هغه نه غواړي چې سوله راشي، او بل طرف ته چې پاکستان داسې ګامونه پورته کوي نو بیا هغې په هغې باندې تنقید کوي. نو زما خیال دی پاکستان اوس د دې پروا نه کوي ځکه چې طالبانو هیات څنګه چې ما مخکې وویل ډېرو هیوادونو ته سفر کړی دی. دا اوس خو روس، چین او ایران ته لاړو، دې نه مخکې هغې انډونیشیا، ازبکستان او د نورو هیوادونو هم سفرونه کړي دي او افغانستان حکومت خو ازبکستان باندې هم اعتراض کړی چې هغې هم طالبانو هیات له پروتوکول ورکړی. نو دا خو به کېږي ځکه چې دا یعنې که افغانستان حکومت سنجیده وي په کال دی چې کله دا خبر راغی چې طالبان را روان دي او ورسېدل اسلام آباد ته، آیا وخت کې اعتراض کړی او دا تش د پروتوکول دا خبره کوي چې اوس داسې یو هیات راغلی دی پاکستان په رسمي توګه ما دعوت کړی دی، اوس چې هغې راځي وزارت خارجې ته یا د وزیر اعظم ماڼۍ ته، نو هلته خو بیا خامخا هرکلی کېږي. زما په خیال باندې دا یو داسې اعتراض دی چې اوس د هغې اهمیت نشته، خاص توګه باندې چې دا پاکستان څه بد نه کوي. که پاکستان کوشش کوي چې سولې خبرې بیا شروع شي، امن راشي، دا د هر چا په ګټه دی. دا د افغانستان حکومت هم په ګټه دی، دا د ټولو د سیمې خلکو په ګټه دی. بل دا خبره ده
چې امریکایان دا غواړي. یعنی زلمی خلیلزاد راتګ په دې موقع باندې چې طالبان په اسلام آباد کې موجود دي، دا د امریکایانو خوښه ده چې پاکستان داسې یو کردار ادا کړي، پاکستان طالبان دلته راولي او دعوت ورکړي او زلمی خلیلزاد هم راوغواړي. دا داسې پاکستان دا کار یوازې نه دی کړی، دا اتفاق هم نه دی، دا خو پلان جوړ شوی دی او دا د امریکا په خوښه شوی دی. چې امریکا غواړي نو بیا افغانستان حکومت که هسې ظاهرا اعتراض کوي خو هغوی دې نه زیات څه نشي کولی. په لنډه پوښتنه وکړو چې پخوا به کله چې کابل په پاکستان فشار راوړ نو امریکا ته به یې ویل چې پاکستان باندې فشار راوړي، خو داسې ښکارېږي چې پاکستان او امریکا جوړ دي او اوس اسلام آباد د کابل د فشار پروا نه لري. داسې معنا لري ځکه چې مقصد یو ښکاري، مقصد دا دی د امریکې چې هغې د افغانستان نه وځي، خپل زیات عسکر وباسي، که دې شي مکمل نه وباسي خو هغې زیات عسکر خپل وښکل غواړي. او که هغې داسې لاړ شي بغیر د څه پرېکړې نه نو بیا د هغې دپاره هم تاوان دی. بیا به دا ویل کېږي چې دا خو دوی افغانستان داسې په بې امنۍ کې پرېښودو، جنګ یې بیا له ولاړه. که یو پرېکړه وشي، روغه جوړه وشي او بیا دې وځي نو هغه به د دوی دپاره هم دوی هغه عزت به پاتې شي، یو قسم له په ښه طریقه باندې به دوی د افغانستان نه وځي. نو امریکایان په دې ټولې معامله کې د پاکستان سره په دې کې ملګري دي. پاکستان نه بار بار امریکا تعاون غواړي، تاسو زموږ سره تعاون وکړئ چې دا مسله حل شي. یو ټکی استعمال کړی و ټرمپ چې پلیز ایکسټریکیټ اس فرام افغانستان، موږ د افغانستان نه راوباسئ، موږ له یو لار پیدا کړئ. نو دغه په سلام باندې هر څه شوي دي او ټیک ده امریکایان دا وخت پاکستان تعریفونه کوي، یو موقع ورکوي، که پاکستان څه وکړو یو مثبت رول ادا کړو، دا خبره د خبرو د لارې حل شي، بیا به خو امریکایان د پاکستان ستاینه کوي. خو که دا کار ونه شي، خبرې ناکامه شي، بیا به امریکایان پاکستان باندې نیوکې کوي، بیا به هغه ډو مور، تاسو څه نه دي کړي، پیسې اخلئ، کار نه کوئ، نور څه وکړئ، نور زیات وکړئ. خو پاکستان به دغه جواب ورکوي. دا اوس یو نوې طریقه ده، پاکستان د امریکې د هرې خبرې جواب ورکوي، دلیل ورکوي. پاکستان اوس دا نه کوي چې د امریکې خبرې اوري او ځان غلی کړي، نه، پاکستان خپل نظر ښه په طریقه باندې او په زور باندې وړاندې کوي. دا خبره ما سره پوښتنه وه، یو پوښتنه خو دا وه چې طالبان وایي سولې لپاره باید ټول بهرني پوځیان وځي، که یو هم پاتې وي موږ سوله نه کېږي. نو که تاسو دې خبرو نه معلومیږي چې امریکایان اوس هم د ځینو پوځیانو د پاتې کولو اراده لري، دې سره به د سولې دا خبرې ممکن وي چې کامیابې شي؟ تاسو که یاد وي نو زلمی خلیلزاد کله چې دا خبرې تقریبا پای ته ورسېدلې، دا یې ویلي په کابل کې چې په دې باندې اتفاق شوی دی چې تقریبا 4 میاشتې کې به 15,000 او 400 یا 600 عسکر وځي او بیا به د نور عسکرو خبره کېږي. یعنی دا خبره پکې نه وه چې دا ټول عسکر به په یو ځای باندې وځي. ممکن ده چې اول دوره کې لږ لاړ شي، بیا نور لاړ شي. نو دا زما په خیال باندې دی به یو دوی لار راوښکلې وي، یا پرېکړه چې کوم تقریبا مکمل وه هغې باندې اتفاق شوی، په هغې کې دا خبرې شته د زلمی خلیلزاد په قول باندې. طالبان خو دا وایي چې دا مکمل انقلاب به کېږي، که مکمل نه کېږي نو موږ به روغه جوړه نه کوو. نو دغه اوس خبره خو به هله ښکاره کېږي چې دغه پرېکړې مسودې مخې ته راشي. هغه طالبان وایي چې 3 د هغې کاپیانې دي، یو د طالبانو سره، یو د امریکې سره، یو د قطر د حکومت سره. هغه اوس پر یو راز دی، یو څو خبرې خلیلزاد افشا کړي دي خو نورې خبرې لا پټې پاتې دي. زما خیال دی چې څنګه چې ټرمپ هم ویلي و دې نه مخکې چې دا روغه وشي او بیا د خبرې ختمې شي، ټرمپ دا ویلي و چې که روغه هم شي، که پرېکړه وشي، بیا به هم موږ څه عسکر ترهګرۍ خلاف جنګ دپاره افغانستان کې ساتو او داعش ذکر یې کړی و خاص توګه باندې. نو د امریکې دغه ارادې شته، د هغې چې کوم د پینټاګون دی، دفاع وزارت، د هغې چې کوم جرنیلان دي هغې دا وایي چې مکمل انخلا نه ده پکار، څه عسکر چې پاتې شي په افغانستان کې او هغه ترهګرۍ خلاف جنګ کوي
او بل دا پریکړه چې وشي هغه باندې عمل کول، طالبان سارل چې هغه د باندې عمل کوي یا نه کوي، یا د افغانستان حکومت هغه بچ کول چې هغه ختم نشي، نسکور نشي. نو د امریکې دا اراده شته، خو دا خو به چې کله مذاکرات کیږي په هغې کې به د فیصله کیږي آیا طالبان دا شرطونه مني یا نه مني، آیا امریکایان به په دې باندې مطمئن شي. دا خو چې د چا زور وي، د چا ښه مذاکرات وکړي، هغې ته به په دې کې بیا فایده رسېږي او بل ته به نقصان کېږي. په تیرو وختونو کې له تیرو 13 کلونو تقریبا پاکستان امریکا همیشه له پاکستانه د ډو مور مطالبه کوله چې یعنی تاسو د طالبانو په خلاف پوځي عملیات وکړئ، طالبان ونیسئ، فشار پرې راوړئ. بیا د وخت په تېرېدو باندې دغه مطالبه بدله شوله چې په طالبانو فشار راوړئ او د فشار له لارې تاسو دوی خبرې ته حاضر کړئ. اوس هم له پاکستان غوښتنه کوي تاسو موږ سره مرسته وکړئ. آیا اوس پاکستان د دې توان لري چې طالبان د فشار له لارې خبرو ته کېنوي، یا دا چې د عمران خان په مشرۍ بدل شوی پاکستان به دا وکړي چې د امریکا فشارونه ومني؟ یو خو دا خبره ده چې پاکستان دا خبره نه ومنلې چې څنګه امریکې غوښتل چې پاکستان د طالبانو خلاف پاکستان کې عملیات وکړي. پاکستان انکار کړو. دویمه خبره، پاکستان ته ویل شو تاسو دې باندې فشار راولئ چې د افغانستان حکومت سره خبرو ته کېني. پاکستان به فشار راوستی وي، څه لږ ډېر، خو زیاته نه یې راوستی. یعنې څه خلک یې ونیول، بندیان شو، بیا خوشې کړه، څه اوسه پورې بندیان به وي. خو دا ده چې پاکستان د امریکې هره خبره نه ده منلې. پاکستان هم مجبورې دي، پاکستان باندې تور لګېدلی شوی چې دوی طالبانو په شا ولاړ دي. نو هغې کله نه کله بیا داسې فشار کمولو دپاره څه نه څه اقدام کوي. خبره دا ده چې دغه ډو مور خو تر هغې پورې وه تر څو پورې چې دغه طالبانو او د امریکایانو مذاکرات نه کېدل. چې مذاکرات شروع شو نو بیا خو امریکایان نیغ په نیغه طالبانو سره ناست او کوشش یې کوو چې د خبرو د لارې طالبان خپل شرایط ومني. یعنې دغه دوه د هغې شرایطو یا د هغې غوښتنې وې چې طالبان د مستقل ډزبندي وکړي او طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کېني. طالبانو دا خبرې نه دي منلي. پاکستان که هر څومره فشار راولي، زه فکر نه کوم چې طالبان به دا دوه خبرې ومني. طالبانو چې د امریکې خبره نه ده منلې چې هغه یو غټ طاقت دی، نو هغې د پاکستان داسې خبره نشي منلی. پاکستان له به هغې اطمینان ورکوي. طالبان به کوشش کوي چې پاکستان له اطمینان ورکړي، هغوی به ورته خپلې مجبورۍ هم بیانوي، د هغې چې کوم مقاصد دي هغه ورته هم بیانوي. طالبان به دا وایي چې اوس که مونږ مشران شورا یا سیاسي کمیشن هغې دا خبرې ومني، نو بیا به د هغې چې کوم جنګیالي دي، د هغې قومندانان دي، کوم چې په داخل کې دي، که هغې دا خبرې ونه مني، طالبانو تحریک که تقسیم شي، دا خو هم یو وجه شته. زما په خیال باندې طالبان به داسې هر یو خبره نه مني، یو نیمه خبره به مني. او زما دا معلومات دي او تاسو به خیال کړي وي چې دا اوس چې کوم نن ملاقات وشو شاه محمود قریشي د پاکستان وزیر خارجه او طالبانو د هیئت، هغې کې شاه محمود قریشي یو خبره وکړه. هغه دا وی چې پکار دی چې دغه وایلنس یعنی جنگ، تشدد، حمله دا کم شي، دا وینه تویول کم شي، چې یو ښه ماحول پیدا شي او دا خبرې په مخکې لاړه شي. دا زما په خیال باندې د پاکستان یو نوې غوښتنه ده او امریکایان هم دا غواړي چې دا طالبان د خپلې حملې کمې کړي او دغه څنګه چې مخکې ټرمپ دا بهانه کړې وه که نه چې دا طالبانو ډېرې حملې وکړې، طالبانو په جواب کې وایي چې امریکایان خو هم لګیا دي حملې کوي او ډېر ملکي خلک یې وژلي دي. نو زه اوس دا یو نوې ماته کوشش کاري او په دې کې به دا خبره ډېره مهمه وي که طالبان ورسره ومني چې هغې به په خپل بریدونو کې لږ کمې راولي، لږ دا وینه تویول به کم شي، نو بیا ممکن ده چې دغه د طالبانو او د امریکایانو خبرې بیا پیل شي. او طالبان هم زما دا خیال دی چې هغې به هره خبره نه مني، خو کېدای شي دا خبره ومني، ځکه چې د هغې دا دلچسپي ده چې دا خبرې بیا پیل شي
طالبانو لپاره دغه پریکړه ډیره ګټوره ده. طالبان په دې پوهیږي. امریکایانو ځکه رستو شو د خبرونه چې دا پریکړه د هغې په ګټه نه وه، او که دا شوی وی نو په ټرمپ او د امریکې په حکومت باندې به ډېر زیات نیوکې کېدلې په امریکا کې په داخل کې، او نور چې کوم د هغې اتحادیان دي او د افغانستان حکومت په هم په هغې باندې ډېر اعتراضونه کول. خو دا که لږ غونده کې جنګ کې کمې راشي، طالبان خپل یعنې حملې کمې کړي، نو بیا ممکن دی چې دا مذاکرات بیا شروع شي. که دغه پوښتنه کې بله پوښتنه هم راشي چې حملې به یو طرف نه کمیږي که نه د امریکا او طالبان امریکا حکومت به هم کموي؟ دا خبره خو واضحه ده چې یو فریق حملې کمي، بل فریق به خامخا کمي. ځکه چې تاسو وکتل چې کله طالبانو حملې زیاتې کړې، امریکې یو بهانه جوړه کړه چې اوس خبرې نه کوو. کله چې یو هفته پس ټرمپ بیا یو مرکه وکړه، هغې کې دعوا وکړه چې طالبانو لمدونه ډېر نقصان ورکړی دی چې دونه نقصان طالبانو ته مخکې نه دی شوی، حالانکه شواهد خو نشته چې واقعا دا خبره شته. خو دا خبره نه، د دې مطلب دا چې پخپله ټرمپ دا مني چې د هغې حملو کې، د هغې بمبارو کې، د هغې د شپې چې کوم دی ورځي او چاپې وخي، هغې کې هم ډېر زیاتوالی راغلی. نو دا خو ډېره واضحه ده که طالبان خپلې حملې کمي، بیا به امریکایان هم کمي، بیا به افغان حکومت ته هم وایي تاسو هم د حملې کمې کوئ، یعنې ډزبندۍ نه لږ کم. ډزبندي به خو نه کېږي فعلا، خو دا ده چې حملې به کمې شي او یو ښه ماحول به جوړ شي. ځکه خلک ډېر اعتراض کوي چې تاسو که امن غواړئ نو بیا ولې دا خپلې بریدونه نه کموئ. نو دغه اعتراض چې دی د هغې به جواب راشي. د خبرې ودرېدو نه، خبرې له پیلېدو نه مخکې په منځ کې او همدارنګه د خبرې له ودرېدو وروسته هم طالبانو سیمې ته سفرونه، طالبان سیمې ته سفرونه کوي، روسیې ته، چین ته، ایران ته، او دا هېوادونه دي چې د امریکا حریفان بلل کېږي په سیمه کې. د دې آیا طالبان به په دې توانېدلي وي یا به وتوانېږي چې په خپله قضیه باندې، په خپل دریځ باندې د سیمې هېوادونه قانع کړي؟ یو خو دا خبره ده چې دغه ټول سفرونه چې شوي دي، دا دغه هېوادونه طالبانو ته دعوت ورکړی دی، رسمي دعوت. طالبانو د موقع نه فایده واخیستله، هغوی لاړه. یو خو یې خپل دریځ واضحه کړو، بل دغه هېوادونو سره خپل اړیکې ټینګې کړې، بل چې دی نو دغه هېوادونو چارواکي هم غوښتل چې هغوی ځان پوه کړي چې دا خبرې چې امریکایانو سره شوي دي په دې کې څونه پرمختګ شوی، په دې کې څه ټکي دي، هغوی ته خو مکمل معلومات نشته. زما په خیال باندې دغه سفرونه ډېر ګټور وو. پاکستان ته راتګ هم ګټور دی، او ځکه چې یو طریقه باندې امریکې باندې فشار راغی. که امریکا خبرې نه کوي، نور هېوادونه شته هغوی طالبانو له بلنه ورکوي، طالبانو سره رابطې ساتي. اوس دا خبرې پټې نه دي، مخکې دا خبرې پټې وې. دې نه مخکې هم طالبانو سفرونه کړي دي، هغه اکثر پټ پاتې شوي. اوس دا ځل د جون په میاشت کې په دې ګرمۍ کې طالبانو چې د چین سفر کړی و، دې نه مخکې هغه چین په خپله رسمي توګه باندې اعلان وکړو چې طالبانو راغلي وو، موږ سره خبرې کړې دي، ناسته شوې ده. نو دا اوس ډېر ښه کار وشو چې دغه رابطې چې دې په ښکاره کېږي، او په دې کې اوس څه پټ پناه نشته. او افغانستان حکومت په اعتراض کوي ځکه چې د هغې پوزیشن کمزوري کېږي، او دا ویل کېږي چې دا خو طالبان تقریبا یو رسمي حکومت خو نه دی، خو داسې پیژندل کېږي د اسلامي امارت. نو هغې په دې باندې واقعا بیا اعتراض کوي، مخکې هم کړی و. قطر کې دفتر خلاصول، هغه هم دا مسله وه. حامد کرزي بیا انکار وکړو چې دفتر به رسمي نه خلاصېږي. زه فکر کوم چې طالبان خو هر داسې موقع باندې سفر کوي چې هغې ته دعوت راشي، که یو غونډه وي، که هسې رسمي سفر وي، که کانفرنس وي، هغې انکار نه کوي، ځکه چې د هغې هغه حیثیت چې دی هغه پیژندګلي کېږي، رسمي توګه باندې هغې له اهمیت ورکول کېږي. دا د دې خبرې منل دی چې طالبانو نه بغیر د افغانستان مسله نه حل کېږي. که مذاکرات بیا پیل کېږي چې څنګه علامې ښکاري، دې کې د پاکستان د رول تعین ممکن دی چې پاکستان به پکې رول لري؟
پاکستان خو همدا رول دی که نه چې د سالسیو کې منځګړتوبو کې دوی طالبان او امریکایان یو بل ته مخامخ کېنوي. کله چې مذاکرات پیل شو بیا خو پکې پاکستان شرکت نه و، پاکستان چارواکي پکې مبصر هم نه و. او یو غونډه شوه ابوظبي کې متحده عرب امارات، په هغې کې سعودیان هم و، د اماراتیان هم و، پاکستانیان هم، خو هغه رسمي مذاکرات نه و. په قطر کې چې کوم مذاکرات شوي دي خو نیغ په نیغ امریکایان دي، طالبان دي او کله ناکله د قطر د حکومت چارواکي دي. زما خیال دی چې پاکستان چې دی هغې دا کولی شي چې که خبرې په یو ځای ودرېږي لکه څنګه چې اوس حالات دي، بیا د هغې پیل کولو دپاره دوی هلې ځلې کولی شي. دا خبره چې بیا پیلېږي نو سر نه به پیلېږي که نه کوم ځای نه سټاپ شوي دي نه مخکې ځي؟ نه د سر نه خو زه فکر نه کوم چې دا به بیا اوس شروع شي او بیا به کال او 15 میاشتې روانې وي. ډېرو ټکو باندې خو اتفاق شوی دی او ممکن ده چې امریکایان به دا غواړي کېدای شي چې څو ټکو باندې بیا خبرې وشي. طالبان خو به نظام چې نه غواړي، طالبان خو چې دي نو هغوی خو ډېر مطمئن دي او هغوی خو دا بار بار وایي چې خبرو ته حاضر دي او جنگ ته هم تیار دي. اوس امریکایان به پیل کوي، فیصله د امریکې ده چې هغې خبرې کول غواړي، څه نوې ټکي پکې راوباسي او دغه یو خبره ده چې امریکایان به غواړي چې دا خبرې ډېرې خبرې بیا د سره شي. طالبان به د هغې سره خبرې کوي، انکار به نه کوي، خو دا ده چې هغه ډېر ټکي چې دي هغې باندې خو ماته اختلاف نه ښکاري. دغه 2 ټکي مهم دي. یو همدغه چې لږ په جنګ کې کمی راشي. امریکایان خو ډزبندي غواړي، ډزبندي به طالبان ټول افغانستان کې نه کوي، د خارجیانو سره به ډزبندي کوي کله چې د هغې واپسې تګ شروع شي د کومې سیمې نه. د هغې منلي دي په دغه پرېکړه کې. دویم امریکا غواړي طالبان د افغانستان حکومت سره کېني. طالبانو مخکې هم انکار کړی دی، اوس به هم انکار کوي، اوس خو به زیات انکار کوي ځکه چې کوم ټاکنې وشولې په افغانستان کې په هغې کې د خلکو ګډون دونه کم و او مخکې نه د ټګي ټورۍ تورونه لګي، مخکې نه دواړه چې کوم غټ امیدوارانو اشرف غني او ډاکټر عبدالله هغې د خپل کامیابۍ دعوه کوي، نو هغه حالات هم بیا خرابېدی شي. طالبان خو به اوس دا وایي او هغې ویلي هم دي چې دغه دونه لږ خلکو شمېر رایه ورکړې ده. دنه معلومیږي چې دغه افغانستان حکومت دغه 2 کسان د دوی خو عوامي حمایت نشته، د دوی خو محکمې حیثیت ډېر کمزوری و، بې اختیاره و. دا د طالبانو دلیل دی. نو زما خیال دی چې اوس خو به مکمل انکار وکړي. داسې ویل کېږي چې د افغانستان بحران د حل لپاره د سیمه ییزې اجماع هڅې روانې دي. که دا رښتیا وي نو د دې اجماع محورونه به څه وي؟ کوم محور به د اجماع راټولېږي؟ یو خو امریکایان کله نه کله دا خبره کوي چې دا علاقایي هیوادونه قوتونه هغې دې په دې کې زموږ سره مرسته وکړي. هسې دا یو زبانۍ خبره ده، یعنې دا هغې ټول اختیار په خپل لاس کې ساتلی دی. امریکایان نه غواړي چې نور هیوادونه د امریکې په مقابله کې په دې کې یو غټ رول ولوبوي. دا سیمه ییز چې کوم هیوادونه دي هغې هم دا خبره کله نه کله کوي تر څو چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نور چې کوم نږدې هیوادونه دي د هغې په دې کې څه مهم رول نه وي نو هغې پورې امن نه قایمیږي. نو دا 2 خبرې کېږي خو اوسه پورې عملي توګه باندې په دې کې څه نه دي شوي او د امریکې نه بغیر خو دا مسله نه حل کېږي. امریکا په دې جنګ کې ښکیل دي، 18 کاله نه هغې جنګ کوي، هغې چې کوم کومکونه کوي اقتصادي او نظامي د افغانستان د موجوده کمزوري حکومت سره، د هغې نه بغیر د حکومت نه چلیږي. د امریکې رول خو ټول نه زیات مهم دی ځکه خو طالبانو دا ویل بار بار چې سره خبرې کوو، امریکا اصلي فریق دی. امریکا دا خبره نه منله خو بالاخره ومنله او امریکا واقعا اصلي فریق. 3 فریقه دي په دې جګړه کې، طالبان دي، امریکا دا او د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت مخالفین هم پکې فریق دي، هغې خو افغانستان حکومت نه مني.
خو زما خیال دی چې امریکای نه بغیر که مخالفین نستاسو مراد سیاسي مخالفین دي سیاسي مخالفین طالبان نه علاوه سیاسي ګوندونه هغه سیاسي ګوندونه دي شخصیتونه دي هغه د افغانستان حکومت نه مني نو د هغې هم یو رول شته او هغې سره طالبانو مخکې نه ناستم شوي دي ماسکو کې 2 وارې په قطر کې زما دا خیال دی چې که سیمه ییز هیوادونه وغواړي هغې امریکې باندې فشار راوستی شي خو امریکې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي د 13 سپټمبر په 8 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرات لغوه کړل طالبانو سره د دې مذاکراتو د بندېدو یا د لغوه کولو هدفي تاوان چاته ډېر ورسېد امریکا که طالبانو ته زه خو دا وایم چې تاوان اصلي د افغانستان خلکو ته وشو جنگ تیز شو مرګ جوړ زیات شو ملکی خلک پکې ډېر چې دینو نقصان شوی دی یو خدا خبره بل دا چې امریکا باره کې دا خبره وا چې دوی واقعا ډېر سنجیده دي او مخلص دي او خبرې طالبانو سره پیل کړې دي لپاره چې امن راشي دا خبره صحیح نه وه دا دروغ ثابته شو د امریکې هغه چې کوم یو مقام دی یو غټ طاقت دی د هغې چې کوم یو قسم له اعتبار دی هغه د لاسه ورکړه مخکې هم هغې د ایران سره چې کوم اټمي وسلو باره کې پرېکړه شوې وه یوازې امریکا نه وه هغه هم امریکې یک طرفه ختمه کړه نو د امریکې هغه اعتبار ډېر کم شوی دی طالبانو ته خو فایده وشوله طالبانو خبرې نه دي ختمې کړي طالبانو وایي چې موږ خبرې کوو او تقریبا پرېکړه شوې ده نو طالبانو ته په دغه اخلاقي توګه باندې تاوان نه دی شوی خو چې کوم جنگ تیز شو په افغانستان کې نو هغه کې خو بیا واقعا تاوان رسی طالبانو ته به هم تاوان شوی تلفات شوی دي امریکایان هم شوی دي د افغانستان د حکومت هم شوی دي او د افغانانو د عام او ملکی خلکو تلفات ډېر زیات شوی دي او دا 13 کاله مخکې ولې خبره نه کولې 10 کاله مخکې ولې خبره نه کولې بلاخر اوس امریکایان تیار شو خبرې کوي خو څونه تاوان شو څونه مرګ جوړ شوله او څونه هغې مالی تاوان شو او دا اوس روان دي روزانه تاوان کېږي د امریکې نو زه فکر کوم چې د امریکې تاوان خو زیات دی او دا د امریکې په هکله دا یو چې کوم تاثر دی چې دا خو یو سوپر پاور دی دوی له خو ماتې ورکول مشکل دی دغه تاثر ختم شو یعنې امریکې ته 18 کاله 1.5 لاک عسکر یو کم 50 هیوادونو عسکر هغې ته فتح حاصل نه شوله نو دا د صلح خبرې د هغې دپاره ډېر ضروري وي د هغې چې کوم عزت د لاسه ورکړی دی که دا صلح خبرې شوې وي او یو لار پیدا شوې وي او دوی بیا د افغانستان نه په عزت توګه باندې وتلی وي دا به د امریکې په ګټه وي اخري پوښتنه د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره د طالبانو چې کوم سمت دی کومه طریقه ده دغه تاسو سم بولئ دا خو طالبانو نظر دی هغې داسې فکر کوي چې امریکا اصلي فریق دی امریکې نه بغیر دغه مسله نه حل کېږي نو هغې دا شرط ایښودی او ډېره موده امریکایانو هغه نه منه امریکایانو به دا وایي چې نه طالبان د افغانستان حکومت سره کښېني خبرې دې وکړي خو دا د طالبانو شرط منل امریکې طرف نه دا طالبانو لپاره یو کامیابي وه او د هغې لپاره دا ډېره ګټوره خبره وه چې د هغې دغه دلیل د هغې دغه زوړ غوښتنه دا ومنل شوله نو طریقې خو نورې هم کېدی شي که ممکن وي چې اول امریکایان او طالبان یو ځای پورې ورسېږي بیا پکې د نور افغانان شامل کړي په خبرو کې دا هم یو طریقه کېدی شوله دا هم کېدی شوله چې یو ډزبندي وشي چې دا کم از کم حالات ښه شي بیا خبرې شروع شي په ښه ماحول کې دا هم کېدی شوله چې بندیانو تبادله شوي وي بندیان یې خوشي کړي وي هغې سره به یو ښه حالات پیدا شوي نو دا ډېرې خبرې کېدی شوې خو زه فکر کوم چې دی باندې امریکایان هم رضا وو طالبان هم رضا وو چې اول به امریکایان او طالبان یو بل سره مذاکرات کوي غیر ملکي فوجیانو انقلاب کېږي طالبان به څه ضمانتونه ورکوي د افغانستان خاوره به د امریکې او د هغې اتحادیانو خلاف نه استعمالیږي او بیا دا ده چې افغانان خو به یو بل سره بیا خامخا کښېني
د هغې دپاره یو ښه طریقه پکار ده چې دوی یو بل سره کښېني، روغه جوړه وکړي. خو دا نور هیوادونه چا چې افغانستان کې لاسوهنه کوله یا څوک چې افغانان باندې اثر لري په هرې ډلې باندې، هغې بیا ضمانتونه ورکړي چې دوی به لاسوهنه نه کوي، چې دوی به مرستې کوي، دوی به کوشش کوي چې دغه طالبان او نور افغانان یو بل سره کښېني او روغه جوړه وکړي او دا مسله حل کړي. ځکه چې دا جنگ نه ختمېدو والا جنگ دی. داسې قوتونه هم شته چې هغې صلح نه غواړي. دغه داعش او نور داسې تنظیمونه دي چې هغې بالکل د خبرو د لارې د مسلې حل کولو په حق کې نه دي. هغې اوس هم لګیا دي طالبانو خلاف پروپاګانډه کوي چې دوی خو د امریکایانو سره خبرې کوي، دوی خو جهاد پرېښوده. او بل داسې هیوادونه هم شته چې هغې هم د صلحې په حق کې نه، لکه هندوستان دی، هغې بالکل د په حق کې نه چې طالبان د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه جوړ شي او هغې خو دا غواړي چې پاکستان ته هېڅ فایده ونه شي. زما په خیال باندې دغه ټول سازشونه روان دي او دوی به کوشش کوي، موقع تلاش کوي دي چې یو موقع ورته حاصل شي او دا خبرې ختم شي او بیا جنگ ګرم شي. ډېره مننه وختونه کول. مهرباني.